سکستا ډکه د الله یره نبی او ستا پړکه دانه چې زاغ مالک د کائنات ته ولاړم زاغ مالک الملک ذات ته ولاړم نو د دې موږ بیا څه فائدہ خدا خلطه نتیجه روته اوس دو خبرې کې دی شي یا خو زمون منز نه دی او یا نعوذ بالله من ذلک د قرآن خبره غلطه ده چې کله هغه به منز ته ودرېدو نو داسې خشوع و خضوع سره منز به کولو چې محسوسېده به داسې گویا کې دا بدن لکه د موم په شانتې ویلي کېږي ازار شم د شریعت د احکامونه داسې یو عبادت دی چې باغی کې دا درې وانه ذکرونه داخل دي چې هغې ته ویل کېږي منځ کله چې سړی منځ ته ودرېږي نو په منځ کې دا درې وانه ذکرونه داخل دي ځکه دی چې شروع شي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک بیا تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ بیا سورہ فاتحہ شروع کی الحمدللہ رب العالمین وللضالین آمین وبسی بیا سورت شروع کی اس دے پا جب لگیا دے دا کم قرت چکی دا کم ذکر چکی دے تسوی لگی گی دے توی لگی گی ذکر لسانی رکوع کے تسبیحات ہوئی سجدہ کے تسبیحات ہوئی التحیات کے ناستے دا دے چې سوئی لگیا دے دے ټوله ته سوی لګیږي دے ته ذکر لسانی وی یعنی دے په ژبه باندې د الله یادول کوي هغه دویم قسم د ذکر چې هغې ته ذکر قلبي وی هغه هم په منځ کې داخل دی کله چې تا لاس په نامه تړلی مخ ته قبلې ته دی او دس شاردام دی کړی بدن دی پاک دی جامع دی پاکی دی زمکا پاک دا زی پاک دی او تا اللہ تا ولاڑی دا اللہ ذکر کے پا جب باندی پا منس کے دستا پڑکے چی کم خشوع و خضوع دا اکم یر دا اللہ دا اکم عاجزی دا اللہ تا دیتا ویدگی کی ذکر قلبی دیکھا منس پکار پا خشوع و خضوع سر دیکھا اس کا ستا ڈکے دا اللہ یرا نبی او ستا پڑکے دا نئی چی زاغ مالک دا کائنات تا ولاڑیم زاغ مالک الملک ذات تا ولاڑیم دا دی مز بیا سا فائدہ دا زکا خود مز نتیجہ مونگتا نروزی کر قرآن چی یوشتم سپارہ شروع کئی دا منز نتیجہ قرآن وی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر یقیناً منز چه دے نو دا منع کئی دا بے حیایو او دا منکراتو یعنی کلچ یوتن منز کئی نو دا منز لازمی نتیجہ دادا چه دے با دا بے حیایو او دا ناروا کارون نمانی کی گی دا مشران موجود دی پخوا جماعتون ڈکو که اس جماعتون ڈکی پخواغو وزیر سپینگیرو منز کولو زوانانو با مز نکولو الا من شاء اللہ جماعت کے زیاد نہ زیاد نیم سبو اس کو الحمدللہ کم جماعت کے گورے ڈکی پخوا جماعتون ہم کم اس جماعتون ہم دیر شو مزگزاریم دیر شو او بے حیائے او ناروا کارون پخوا دیرو کو اس دیر دی لکانو نه تپوس نه کوم سپینګرو نه تپوس کو نو مزګزاریم ډیر شو او بے حیاي او ناروا کارونم ډیر شو الانګه قرآن وای چې منز منع کوي د بے حیاي او د نارواونه
نو پکار د مزګزاري ډیر شویو چې بے حیايي او ناروا کارونه بند شویو ختم شویو کړ خدا خولټه نتیجه وروته اوس دو خبرې کې دی شي یا خو زمونږ منز نه دی او یا نعوذ بالله من ذلک د قرآن خبره غلطه سوی د قرآن خبره کې که شک تمراغو د ایمان نخلاص شوی د قرآن خبره هغه حقیقت دی بالکل خو ثابتیږي دا چې زمونږ منز هغه منز نه دی اوس که زه منز کې ولاړم او د دکان سوچ او فکر کوم منز کې ولاړم او د کور سوچ او فکر کوم منز کې ولاړم او د ماشومانو د سکول د فیس او د ټیوشن د فیس سوچونه کوم منز کې ولاړم او ما سره شاته د خپل پیزار غم دی منز ته ولاړم او ما سره بهر د خپل گاڑی غم دی خشوع او خضوع قرآن هغه په منز کې کړه نو د دې منز نتیجه به څه روزي اسم خو چې کله زمونږ منز هغه رنګې مونږ شي لکه څنګه چې د شریعت مطلوب دی او مقصود دی نو بیا نتیجه به روزي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر سیدنا علی رضی الله عنه په غشي باندې لګي او د غشي هغه اوسپنه پکې ده طبیب چې راوغوښتی شو او هغه اوسپنه ترې راوباسي د غشي سر ته چې کوم اوسپنه هغه ته ډېر تکلیف محسوسیږي چا ورته صبر وکړه چې دې منځ ته ودرېږي نو بیا به ته خپل کار وکړي ځکه د هغه باره کې راځي د علي رضی الله عنه باره کې چې کله هغه به منځ ته ودرېدو نو داسې خشوع او خضوع سره مونځ به یې کولو چې محسوسېده به داسې گویا کې دا بدن لکه د موم په شانتې ویلي کېږي شمع چې بلې کې او څنګه ویلي کېږي موم دا بدن به داسې ویلي کېدو واقع چې مونځ ته ودرېدو طبیب راغو هغه غشی ویستو او مرهم په ټیم وشوه خو هغه ته پته ونه لګېد نو که زما ستا په زړه کې دا یقین پیدا شو چې زه هغه بادشاه د بادشاهانو ته ولاړم هغه مالک الملک ذات ته ولاړم که زه نه وینم نو ما خو ویني که یاد ساته ستا حرکات او سکنات هر څه به برابر شي ستاړه کې خشوع او خضوع یره د مالک به پیدا شي عاجزي به پیدا شي د بیا ستا مونځ هغه به صحیح مونځ